بسم الله الرحمن الرحيم. ناندا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دین روایت ته چې قالت ام سلیم یو زنانه وا ام سلیم نومو اگر علی نبی علیہ السلام نه تاسو کې یا رسول الله اے د الله پیغمبره ان الله لا یستحی من الحق الله د حق نه حیا نه کوي الله د حق نه اوس دا مسله چې کوم تاسو کوي نو دا د حیا مسله وا د شرم مسله وا اول خبره دا وکړي چې الله د حق نه حیا نه کوي نو بیا تاسو کې رسته ګوره فهل علی المرأة من غسل و آیا په خزه باندې غسل شته اذا احتلمت چې کله غي احتلام وشي ډېری خزې داسې دي دا د ګارنټي سره وایم ډېری خزې داسې دي چې هغې ته اړو سره د احتلام پته نه نو اوس دا زنانه تپوس کوي ام سلیم تپوس وکړو د نبي علیه السلام نه چې آیا ښځه به هم غسل کوي چې کله احتلام ورته وشي نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي او ښځه به هم غسل کوي لکه سړي په شانتي سړي ته احتلام وشي غسل به کوي په ښځه باندې هم غسل دی چې کله ورته احتلام وشي او دا خبره ناشنا وه دا بل زنانه چې کومه د نبي علیه السلام بیبي وه ام سلمه رضی الله عنها دا ناسته وه نو دا د ودي د شرم نه چې دی مخ پټ کړو د شرم نه مخ پټ کړو او نبی علیه السلام ته یې د الله پیغمبر ښځې ته هم احترام کېږي ښځې ته هم احترام کېږي نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي ستا ښی لاس دي په خاورو ککړ شي ستا ښی لاس دي په خاورو ککړ شي د ښځې ته احتلام نه کېدی نو دا بچي بیا د ښځې په شانتي ولي د بچي بیا د ښځې په شانتي ولي د بیا مسلم دا بخاري روایت دی امام مسلم رحمت الله علیه په روایت کې ورسره دا خبره هم ده چې څنګه د سړي مني دي داسې د ښځې مني دي فرق دا دی چې د سړي مني ټینګه وي او سپینه دي او د ښځې مني دا زیړه وي او ټینګه نه وي نرۍ باریکه نرم نو بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې کله د جما په وخت کې د کوروالي په وخت کې رحم ته د ښځې رحم ته چې د چا مني مخکې لاړ شي ماشوم د هغې په شان خیال هم کړی ماشوم کله پلار ته تللی او کله مور ته دا پلار ته تللی دی کله دا مور ته تللی کله دا نیکه ته تللی دی مختلف خلک راوایي که نه نو چې کله د سړي مني رحم ته مخکې لاړ شي نو دا ماشوم د پلار په شان دي او کله چې د ښځې مني رحم ته مخکې لاړ شي نو دا ماشوم بیا مور ته لاړ شي په شکل کې مشابه شي د مور په شان شي نو دا دغه فرق د دې وجې نه راځي نو دې نه دا مسله معلومه شوه چې ښځې ته هم احتلام کېږي لکه څنګه چې سړي ته احتلام کېږي او څنګه چې سړي ته احتلام وشي د باندې غسل لازم دی او دغسې چې ښځې ته احتلام وشي په هغه باندې هم غسل لازم دی دا مسله ښځو ته اکثر معلومه نه وي ښځو ته پته هم نه وي چې لا احتلام څه شی دی ډېرې ښځې دې نه دي خبر په لحاظه دا ډېره اهمه مسله ده ښځو ته دا بیانول پکار دي که بالفرض احتلام کېږي او هغې ته پته نه وي او هغې غسل نه کوي او هغې بیا منځونه کوي خو ظاهره د منځونه نه کوي په ناپاکۍ کې دا ژوند تېروي